السلام علیکم ملګرو. د دې نه مخکې ما په سکیچ اپ کې تاسو ته یو پلګین 1001 بیت ټول تاسو ته ما کړو. هغه ټول مونږ کمپلیټ کړو او هغه کې تقریبا مونږ 15 کلاس اغوستیو. او نننی کلاس کې به تاسو ته یو بل سافټویر نه سٹارټ لما سکیچ اپ مونږ لا کمپلیټ کړی نه دی، خو زه وایم چې تاسو ته په دې کې یو بل پروګرام هغه تاسو ته پای کې لګ ډیر ټچ کم، ځکه چې 3D سافټویر چې کوم دی دا ډیر غټ وي. نو په دې کې چې دا مونږ مکمل زده کوو نو دې کې زموږ ډیر ټایم لګي. نو په دې کلاس کې مونږ د D5 باره کې خبره کوو. D5 پروګرام نوم دی او دا مونږ سره آنلاین اویلیبل وي. دا یو آنلاین پروګرام دی، به تاسو ډاونلوډ کوئ. نو تاسو سکرین ته راولم، تاسو براشي او بلیکئ D5. دا تاسو ولیکلو دا لومبه لینک پر تراشي، دا به سمپلی کلیک کړئ او دې کې به تاسو ته دا ډاونلوډ فری لیکلی وي. نو دې کې مونږ سره درې پلان وي، یو مونږ سره پرو ورژن وي، بل ټیم ورژن وي او بل فری پلان وي. پر انډیویډوال لپاره څوک چې ځان لپاره استعمالوي نو فری پلان پکې هم شته. نو ما دا الریډي انسټال کړی دی. انسټالیشن ډیر آسان دی، صرف ډاونلوډ کړئ او څنګه چې تاسو یو سمپل سافټویر یا ویل سی پلیئر وغیرہ تاسو انسټالوي هغه شان نیکست وکړئ او انسټال وکړئ. زه راځم واپس تاسو ته وایم چې دا تاسو کله انسټال کو نو تاسو سره به وړاندې دا سیز را دي ته D5 لانچر وای. د دې ضرورت پکې نه وي، خو را تاسو ته یو انوایرنمنت درکې کوم پروجیکټ چې تاسو ریسنټلی کړی وي نو هغه پروجیکټ دلته تاسو ته شو کوي. دلته تاسو سره لیټیسټ ورژن خای چې کوم ورژن دی تاسو سره، او د کې تاسو ته ټریننګ کورسز هم وي تاسو د دې نه فری کې زده کولای شئ. دا مونږ د دې نه هم سٹارټ کولای شو او که تاسو دلته راشئ په سٹارټ کې صرف ولیکئ D5 نو دې کې به D5 رندر راشي. او د D5 مونږ سره کار سره D5 بیسیکلی مونږ سره یو رندر سافټویر دی چې کله چې مونږ د خپل پروجیکټ امپورټ کوو نو پای کې مونږ سره ډیر زیات ایسټس وي، مونږ هغه دې کې راوستلی شو. مثال کې تاسو پر مونږ سره ونی وي، چې کوم انیمیشن وي، گاډي وي، هر څه مونږ سره دې کې وي، لایټ وي، نور رڼا وي، پکې وريځې وي، هر قسمه کم چې نارمل لایف کې مونږ سره سيزونه وي په دې کې وي. تاسو په خپل سین کې باران راولئ، باران راوستلی شئ، سمندر افیکټس پکې هم وي، مونږ سره د هوا والا پکې هم وي. نو زه نن تاسو ته په دې کې D5 دلته زه د D5 رندر باندې کلیک کوم. داسې مونږ سره نور هم سافټویر دي چې ایته یو ته لومین ویل کېږي، بل ته ټوین موشن ویل کېږي، نور هم داسې سافټویر شته او ما پکې D5 چوز کړی دی او زه په دې باندې کار کوم. د وروسته یو کال نه د کې یو دا خبره چې مونږ سره AI دا د AI په مدد سره تاسو ټیکسچر جوړولای شئ، تاسو خپل ایسټ جوړولای شئ، تاسو 3D ماډل جوړولای شئ. نو دا وګوره مونږ سره D5 کولو شو چې کله تاسو سره D5 کولو شي نو پای کې تاسو ته یو اسمان شو کوي او بل تاسو سره ځمکه شو کوي. دا تاسو د دې ماوس په مدد سره داسې روټیټ کولای شئ چې کوم ماوس تاسو په دې ګورئ په رائټ کلیک باندې اومم دا کیږي او په لیفت کلیک باندې اومم دا روټیټ کیږي. صحیح را انور زوم ان زوم اوټ تاسو سره په ویل باندې کیږي. که تاسو دلته وګورئ نو دلته لیکلي وي سکای، نو دا تاسو دا وګورئ دا ګول غوندې دایره درکړې ده او دې کې د ټایم هم لیکلی چې دې وخت کې نو ماښام 6 بجې دي. که تاسو داسې راځئ نو دې کې تاسو ټایم ورکولی شئ. ګوره دا دغه شان د انور دی، دا تاومه نو چې تاسو کم څنګه تاوخئ هغه شان ټایمینګ به تاسو سره راځي. وګوره د دې وخت کې اوس ماښام دی 7 بجې دي. نو که تاسو دا بر راولئ ګوره دې ټایم د دې نه هم تاسو خپل مرضی ټایم ورکولی شئ. دا ټایم چې 9 بجې دي چې د شپې نه ته وګوره. صحیح ده. نور دا د دې په ذریعه باندې هم کېږي. دا بیا موږ وایو خو تاسو ته هسې زه وایم چې دې کې تاسو څه کولی شئ او څه په دې کې موږ سره دي. دې کې دا موږ سره تیارې ورېځې دي، اسمان تاسو ته څنګه پکار دی، بالکل صفا راته پکار دی، نو په دې باندې کلیک کړه. او که نه تاسو ته په دې کې څه لږې ډېرې ورېځې پکار دي نو تاسو په دې باندې کلیک کولی شئ. په دې کې موږ سره دلته فوګ هم دی. فوګ تاسو ته لړج ته چې موږ ویل کېږي دون چې کوم دی دون پکې تاسو راوستلی شئ. ګوره تاسو د دې نه کمولی ډیرولی شئ. دا بیا موږ تاسو په مزه کوو خو تاسو صرف اوس وګورئ. دا ټول د انوایرمنټ سره ریلیټډ خبرې دي. نو دلته ګوره تاسو دې کې موږ سره اوس اسم نشته، موږ سره صرف ځمکه ده او دا کې کوم اسمان دی او نور دی، بس دا درې څیزونه موږ سره دي. نو د دې پروګرام د ټول نه مین خبره دا ده چې دا تاسو سکیچ اپ سره ډایرکټ کنیکټ کولی شئ. لکه څنګه ګوره زه راځم سکیچ اپ باندې کلیک کوم، دا به سکیچ اپ آن کم. ما سکیچ اپ آن کو او زه به یو نیو فایل والم، زه به دې نه دا والم. نو دلته مونږ سره D5 لایو یو سینک، د دې مطلب دا دی چې دا مونږ سره د دې یو ټول دی پلګین دی چې د دې په ذریعه باندې مونږ D5 او دا خپل مسکی کنیکټ کوو. ګوره زه به دا لږ وړوکی کم او که زه په دې باندې کلیک کم، ګوره ته زه په دې باندې کلیک کمې، په دې باندې مطلب کنیکټ ټو D5 رینډر. نو ګوره به څه چل کېږي، اول به فایل سیو کې د سکیچ اپ فایل اول سیو غواړي، زه به دا سیو کم او راینه بعد به تاسو په دې باندې کار کولی شئ. ګوره دا فایل ما سیو کو
ها دا اوس سیو شو. او چې کله زه په دې کلیک کوم نو ګوره څه به کېږي مونږ سره. ګوره ورته دغه انسان چې کوم دی دا تاسو زوم کوئ هغه تاسو سره زوم کېږي. که تاسو دا ډیلیټ کو نو هغه به تاسو سره ډیلیټ کېږي. اوس د سکیچ اپ کې که تاسو هر څه کار کوئ نو به دغلته تاسو سره کېږي. ګوره دا ورته وګوره. او که دا تاسو دلته داسې ایکسټروډ کو نو تاسو سره به دا ایکسټروډ کېږي. نو دا سکیچ اپ سره دا ډایرکټ لایو کېږي. او دا پلګین به موږ څنګه پیدا کوو. ګوره زه دا کلوز کوم او زه به دا کلوز کم او زه به دا لانچر چې کوم دی دا به زه اوپن کم. دلته به تاسو سره ورک فلو وي. ورک فلو کې به تاسو راشئ دا سینک بیرته لیکلی وي. نو په دې کې به دا تاسو سره د ار یو خپل وي. دا موږ سره سکیچ اپ دی نو تاسو به دا انسټال کړئ کنه 3D Max لپاره انسټالوئ. او که نور د سافټویر بلندر لپاره هم کار کوي، سینما 4 دی را ارکیکیډ دی وغیرہ ریوټ دی ټول لپاره دا کار کوي. نو دا تاسو به دې نه کوئ سمپلی انسټال باندې کلیک کړئ نو دا به تاسو سره انسټال شي. دا دغه شانتي کار کوي. ګوره زه راځم سکیچ اپ اوپن کوم. سکیچ اپ کې به تاسو یو پروجیکټ اوپن کم. مثال کے طور پر زه بلته یو پروجیکټ والم چې د کې ما کوم ریسنټ کې کار کړی دی. نو زه به والم د به دا یو پروجیکټ اوپن کم. د کې دا پروجیکټ ما کمپلیټ کړی دی اوس ریسنټلی. دا لږ ټایم علي په کولاوېدو کې ځکه چې دا ډېر هیوي دی دا پروجیکټ. او دا به زه ګوره دا تاسو وګورئ دې کې دا ډیټیل دی مونږ سره. دا یو روډ دی او کې راوند اباوټ دی او په دې کې مونږ دا سایت ته چې کوم دی دا لینډسکیپینګ کړی دی دا ټول مونږ سره واکینګ ټریک دی او س ګارډنینګ وغیرہ هم پکې کړی دی کې ونې ارسي. نو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ د دې چې کمپایل به دې سره په خپل کنیکټ شي. ګورو ته ما په دې ډي 5 د دې چې کوم رندر دی ما په دې کلیک کو. دا ما سره هغه کمپایل چې موږ په ډي 5 کې جوړ کړی دی او ما سره په خپل روچت کی. نو دې ته به لږ انتظار کوئ. دا موږ سره فایل دی دا موږ سره اوس اوپن شلو. نو تاسو که دا زوم کوئ نو دې کې باقاعده موږ سره ګاډي ارڅه ګرځي او دا چې لږ نور هم زوم کوئ نو تاسو په دې کې کم نور ډیټیل سره کار دی. او دې کې دا کم انسانان وغیرہ ښایي کنه. نو دا ډي 5 ما اپډیټ کړی دی نو دا پکې ځکه نه راځي. نو دا به اپډیټ کول غواړئ دلته به تاسو سره په دې کې انسانان شو کېږي. بیا نو دا تاسو وګورئ دغه شان د گاډو هم دغه مسله راوته. وګورئ دې کې دا ګاډي اپډیټ کول دي ځکه چې دا سافټویر اپډیټ شو. او تاسو دا وګورئ تاسو څنګه په دې کې کار کولای شئ چې زوم کوئ نو تاسو دې کې هغه پورا انوایرنمنت شو کېږي. دغه موږ سره دا ټیکسچر او څونه چې دا 3D ریلیټډ دا ابجیکټ دا ټول موږ په دې ډي 5 کې راوستیو. که تاسو دلته راشئ او زه یو نوی پروجیکټ لم زه به دا کلوز کم. ګورای کې موږ سره څونه ډیر آیټم نو تاسو مثال کې تو پر تاسو په کار وی لکه ونه تاسو په کار ده نو تاسو به څنګه راول تاسو بل ته لیکلی وی ایسټ. ایسټ باندې چې کله کلیک کړئ او دا موږ سره په دې کې به یو بیل وینډو را نو زه به دا لګ وړه کما. په دې ایسټ کې موږ سره ماډل دی میټیریل دی پارټیکل دی سکیټر دی ایچ ډی ار آی دا او ټیرین دی. ټیرین د ځمکې ته ویل کېږي. ایچ ډی ار آی موږ سره د بیک ګراوند کې چې کوم د اسمان دی د دې باره کې خبره ده. سکیټر موږ سره چې کوم د جړې بوټي دي موږ سره ګلونه دي یا موږ نور داسې ونې ډېرې په یو ځل پکار دي نو هغه موږ سکیټر کې کو. پارټیکل کې موږ سره دا افیکټس دي مختلف قسمه څه لایټ دي څه ورې دي څه یو شی بل شی خو دا ټایم سره به وي. موږ سره میټیریل دی. میټیریل کې موږ سره ډېر زیات میټیریل دي سټون دي پلاستیک دي چې څه میټیریل تاسو پکار وي دي کې په اسانه کولای شئ. موږ سره ماډل موږ سره 3D ریلیټډ دي. نو به په دې کې دا موږ سره کټګوري دا نیچر دی کریکټر دی انیمل دی. نو تاسو چې کوم پکار وي کته نیچر ترالی په نیچر کې به بیل کټګوري راوته ګوره دې کې دا که تاسو په دې کلیک کړئ فلاورینګ ټری نو دا به هغه بوټي دي چې کوم ګلونه کوي لکه غټي ونی دی او ګلونه کوي دا غری تاسو په دې سمپل کلیک کوئ او ډاونلوډ کیږي به تاسو سره ګوره دا یو ډاونلوډ شو. تاسو به لږ انتظار کوئ په یو ځل 2-3 مې سٹارټ کوئ. زه دا ما سره ډاونلوډ شي زه په دې کلیک کوم واپس او دلته راولم نو ګوره بدل ته ما سره راشي. ګوره ته ګوره بلم رالو یو کاپی شو بس واپس دا ختموي نو سکیپ بٹن بو خو تاسو به نور نه راځي. نو داسې راشه په دې بوټي باندې کلیک کا. داسې مونږ سره په دې کې نیچر نه علاوه مونږ سره دا کریکټر دی کریکټر انسانان دي. بیا مونږ سره انیمل دي څه قسمه انیمل تاسو ته پکار وي. ګوره ماته دا باس پکار دی نو دا مال لري ډاونلوډ کړی تاسو په دې کلیک کړئ ته ګوره او دا انیمیټډ دی لري په دې باندې کلیک کړئ. دا کپ دی ګوره کپ د مکه لاندې شم ګوره دا کپ دی ته ګوره. نو داسې په دې کې تاسو ډیر کار کولای شئ.
نو ما سره اوسه ان شاء الله دا موږ خو په ډیټیل سره وایو. نو دا مې تاسو ته صرف یو ډیمو درکوله چې تاسو په دې کې څه کار کولای شئ. دا موږ بلندر سره او سکیچ اپ سره نور ډیر سافټویر سره موږ دا په یو ځای استعمالولای شو او موږ به تاسو سره په سکیچ اپ کې کوو. سکیچ اپ کې چې موږ کوم ورسته ماډل جوړ کړو او دې کې به نور د پروجیکټ وي نو موږ په دې کې واپس رندر کوو. سکیچ اپ کې تاسو صرف د تر ماډل باندې کار وکړئ خو ټیکسچر وغیرہ کې یا داسې چې کوم ریالټي نشو ورکولای پای کې نو یې لپاره موږ ډي پایپ استعمالو او دا به موږ د دې نه ایکسپورټ کوو ایز ا ویډیو یا ایز ا پکچر موږ ایکسپورټ کوو. ان شاء الله بل کلاس کې موږ په دې کې یو پروجیکټ کوو کې غونته نو مال بل کلاس پر اجازه راکړئ. الله حافظ.